یوازې زموږ چې کړم د دیوانه لغما خبره دې غوږ شي سره زړه لا په ګرا پسې یوازې زموږ چې کړم د دیوانه لغما کپن دیوانه لغما او دې ګرا هیتم دیوا جړه ورخپل او بیگانه غما ستاد چې دا پشانتی درا ژړنګ بند ځواني ستاد چې دا پشانتی درا ژړنګ بند ځواني خضر مینلی باندې باندې د مخرنګ باندې تغیر وکړنا نه یاد تا وایم چې هجران را پسې واکړي چې زما د مرګ خبره دې تر غوږ شي سره زړه لا په خفګان را پسې واکړي سترګې پټې په باڼو خو کفن کړم وایا څومره ارمان را پسې واکړي یادوي مې د کلي خلک تا تلوي واړه ربه مې مرحوم په دعا بولي زما کار مې زنده درکې وزیارت برازي ټوله بڑبر دا کبر نیک باویتا توری روح دی شاد منزل انسان را پسی واکڑی چی زمان دا مرگ خبر دی در وگشی سن زلنا پخفگان را پسی واکڑی سترگی پٹی پانو نخو کپن کرم وایا سمرا برمان را پسی واکڑی در تباگی بیل شانی یادنا حق زمان کی دی آشنا جکرنا سونا نور مینا شانی دائی دی نوی دنیا کی محفظی دی باتوعا جکرنا سونا دا ادریس روحتانی رسی سوابنا تلاوت کدا قرآن را پاسی واکڑی چی زمان دا مرگ خبر دی در وگشی سن زلنا بخفگان را پسی واکڑی سترگی پٹی پر بانو نخو کپن کن وایا سمرا برمان را پسی واکڑی چی زمان دا مرگ خبر دی در وگشی سن زلنا بخفگان را پسی واکڑی سترگی پٹی پر بانو نخو کپن کن وایا سمرا برمان را پسی واکڑی دا مزار هر جندل غما بیتون دیوا جڑا ورخبر او بیگانا لغما بس کولون دی دا مزار هر جندل غما بیتون دیوا جڑا ورخبر او بیگانا لغما یوازی زناون سکرم دی دیوانا لغما بیتون دیوا جڑا ورخبر او بیگانا لغما بیتون دیوا جڑا ورخبر او بیگانا لغما محاکمی دیا شعرون تراوت سوی محاکمی دیا شعرون تراوت سوی ذکرہ خوشحالی کې چې الله پاک ډاکټر اشرف ته چې دا د میکس سړی و دومره ښکلې کارنامې د خپل ځون سره پرېښوې مخکې
دی نیم ژوندی و یس دقیقه صحنه چې میگو وکتا دی ټیل ژوندی شو خو د ده ژوند دا د توسو په واسطه دی دا د توسو په امداد و الله پاک د توسو ته په دنیا او په آخرت کې نیکه بدلې درکړي کومه جنازه د ده په حق کې چې وشوه دا جنازه د الله پاک په خپل دربار کې د ده دپاره قبوله کړي کومې دعاګانې چې د ده په حق کې شوي دي هغه دعاګانې د الله پاک د ده دپاره په خپل دربار کې قبولې کړي د توسو نه یو جهان مننه د توسو همدردي همشریکي هېڅکله موږ نشي ادا کولی خو زه د خپل ځون سره دا وعده کوم چې د دغې خلکې شکرګزاري به زه په 15 وخته لمانځه کې دغې خلکې سره کوم ډاکټر صاحب اشرف زادران په کلینیک کې فارمسیست وم موږ د ډاکټر صاحب اشرف زادران څخه ډېر خوشحال وو امین سره په خپل تعلیمي ډګر کې ډېر کومکونه ډېر مرستې او موږ به هر وخت هڅولو چې په خپل مسلک کې باید د خلکو ته ژمن پاتې شئ کومک وکړئ او کوم څه چې موږ نه پوهېدو دا به موږ سره ډېره همکاري کړه ډېر به تشویق کولو حتی چې زموږ په اول وخت کې د کینولو ستنې سمې نه شو کولی دا خپله جیل ته تلو موږ سره به ډېر کومک کړو د په مخ کې به دا ته ویلوړ وو موږ به هغه کینولې هغه ستنې پس کولې حتی که زه فارمسیست وم خو دا به وی چې مقصد تو که خپله دواخانه هغه جوړه کړي د خپل کیر دپاره د خلکو دپاره د دومره یو خدمت کړی وي یو 2 ټکي به زده کړي وي نو ښه سړی و الله پاک د ده د جنتونو په نصیب کړي ډاکټر صاحب اشرف یو ډېر خاکساره یو ډېر متواضع یو داسې کس و چې د هر چا سره یې په هر ډګر کې خپله مرسته او همکاري کوله ډاکټر صاحب اشرف نه تنها چې د طبابت د ډګر اتلو او په طبابت کې د خلکو سره مرسته کولې په همدې شکل زه دومره ویلی شم چې په ټولنیزه برخه کې په کلیوالي برخه کې د ځوانانو په برخه کې د کلي او د قوم د اتحاد او اتفاق په برخه کې د هر وخت لپاره چې موږ په ده باندې غږ کړی دی په اصطلاح موږ د ده څخه کومه مرسته او همکاري غوښتلې ده یعنې چې موږ د شپې هم ده ته زنګ کړی دی په ده باندې کوم خدمت شولی دی مرحوم ډاکټر صاحب دا نه دی ویلي چې یا په اصطلاح زه دلته یم نه یا په اصطلاح زه دغه برخه کې کومک نشم کولی مرحوم ډاکټر صاحب اشرف په هره برخه کې د ځوانانو سره او د جامعې د خلکو سره همکاري کړې ده دغه د موږ تاسو ولیدل چې که مرحوم ډاکټر صاحب اشرف په دې نړۍ کې نشته موږ ټول د دغه نړۍ څخه رخصتېدونکي یو خو بیا بهترین انسان هغه انسان دی چې په دې نړۍ کې یو نیک نوم پرېږدي نو موږ ټول ډاکټر صاحب ته د مغفرت دعا کوو او د دې په کورنۍ کې دا دعا کوو چې په همدې شکل نوره ځوانان او نوره کسان هم رالوی شي تر څو د دې ټولنې او د جامعې خدمت وکړي صاحب د ډاکټر صاحب مرحوم ډاکټر صاحب محمد صاحب زندان د لابراتوار بخش مسؤل یم تقریبا موعده سره لاس 12 کاله په دا طبابت په ډګر کې موعده سره خدمت شپه ورځ موعده چې کوم وخت موعده په ګډه د کونډې یتیم د غریب ولس دپاره خدمت کړی ده ډاکټر صاحب اشرف داسې یو شخص نه و چې هغه ته وایي چې دا یو متخصص یا یو ډاکټر و چې ته وایي چې دا په خپل ځای کې پوتې وي ګر چې ده ته وایي چې دا په ډاکټر مثال هغه خبره ته نه ډاکټر پوت شو دا داسې یو شخصیت و چې ډېر ټولنیز شخصیت هغه خبره ښایسته نه په دقیق کې و لکه بیا د وی مافي هغه خبره وی سپینګیره سره به سپینګیره وي وړکې سره وړکې سره وړکې هر چا سره به هر چا زړه به د سوتلو او د خصوصیات دا و چې کله به کوم یو مریض روغلو هغه بیچاره سپینګیره یا معذور موټر نه بچ نه شو د مریض پایواز به مونږ ته و چې ډاکټر صاحب مونږ ته روزي که روبو نه وزي نو ډاکټر صاحب اجازه به چې کله به د مریض پایواز به نه تو ای پایواز نه به د مخ ته هغه سپینګیره یا جای ته هغه ته به درې سدګي کړل هغه د بدوم نه به دا کتل چې ګلې دو شګرا دو غرمه ده مریض خدمت کړلو اته دي چې مسلطانه زون پوتې د موږ ته مسلطانه زون شو د موږ ته مریض ځان کړ ډاکټر صاحب چې دا په امید روان ده مثلا خبره چې زده ته په انتظار کېږم یو خاطره زه ته په دا ورځ نه چې دای مریض کېږي د ته په غرمه کې موږ سیروم چلان کړی د موږ ځون ته یو کوټه او په دا کې د سیروم چلان ده هغه خبره ډېر دردونه په تکلیف ده یاجز کله چې دای د تکلیف د موږ مریضانو ته د ډاکټر صاحب نشته توسې لوړ شي دا ډاکټر مریض عاجز یوې بجې نه مخومه پر دته انتظار کی چې نه مو د ډاکټر صاحب وکسي
او داسې بدون لیدای نه چې ډاکټر صاحب یا کوبل کې یا ایران کې ته دوای نه موږ ته داسې بیماران راغلل چې نه موږ چې د کلینیک ته هم روشو موږ تسلی شي موږ خدای په ښه کوي یو په کارت ګولۍ به یو خواسته دا یو ارمان چې مثال هغه خبره موږ سره په زړه کې پوت شول هغه داسې و چې دته کوبل کې مثال هغه خبره موږ خپل راپور نه ور کولو چې ته د بدبخت مریضه اخته شوی کله چې ایران ته دای لوړو دای په دانه پوه شو چې زه مثال په وژن کې وارث کینسر مرض نه اخته شوی نو د مو ته وایي چې وکوي چې عارف حاجی کزه د خیره ډیر اعلی موږ تاسو بداس یو کمپلیکس جوړو چې هغه کې به مثال هیڅ نیمګړتیا هم نه وي مثال کینسر تداوی نه ونه سا په هر یو بش کې بداس بغه چې موږ هم د خلک مونږ نه خوشولي موږ تاسو وشي ته رسیدل کړو لیکن نیمګړ ژوند وفا و نه کړه دای موږ د لوړو یاد به تل پوتې وي او موږ د خوش ولسونه چې موږ د غیواج ما کې چې د اغه نه خبر شوی ایمارګ نه او پرونه راسي چې مثال د خوستر انتقال شو کنه موږ د فرصت پیدا نه کو چې موږ د خپل مړه یا وکړو چې دومره د خلکو موږ سره غم شریکی پدا کې وکړه او موږ هغه خبره چې بخي د غم موږ تسبق کړو نو نور موږ خو خپل سنت ډیره مننه کو الله تعالی د دې تجربه کوي او ډاکټر صاحب ته اعلی درجه جنتونه وړو او فامیل ته هغه خبر د زړه صبر وړو او پروردگار ته د غم زرته زره په خوشحالي بدل کی الله کثر غن چې خدای پاک ایمونه اشرف خستلو پروردگار د کلی کوم د کور کې ایدغه تنور حل هم پیدا کی او ان شاء الله د تشه به د زمان ای دورور ډاکټر صاحب رفیع الله چې فعل خلکو کوبل کې وزیر اکبر خان شفخانه کې تخصص پالته ان شاء الله د تشه به کېږي ډاکټر صاحب مړ نه ده ډاکټر صاحب ژوندی دی د روح بتل موږ تاسو سره د خاطرات به موږ تاسو سره ژوندی وي او دا ډاکټر صاحب چې او دا ډیر یو لایق بختوار سړی وو او کې مرزون به چې وي دته به چې میګ وارغلی د په هر رقم ته همکاریر څکړه تلپین بیکا او په دې اخلاقونه چې د اخلاق به دای په خپل روح سړی وو د دومره خلکو د په جنازه کې ګډینی زکه کو د په خپل اخلاق لرل سړی وو د وړه د پښتې د خوز د ټوله د پښتې دی و مټه وا او دته د خدای جنات پردس برابر کې او ټوله کورنۍ ته همدردی کې میګ ورسره شریک